د پلار زړه کله چې پلار در باندې غوسه کیږي ته پرې ګران یې، کله چې پر تا فشار راوړي ستا خیر غواړي، کله چې هغه غلی وي ستا د راتلونکي په اړه فکر کوي، کله چې ستا د نیکمرغۍ لپاره لګښت کوي، پوه شه چې خپل ځان د ژوند له خوږو بیخي بې برخې کوي. کله چې خاندي پوه شه چې ستا خوشحاله کړی دی، کله چې هغه په قهر ویني پوه شه چې ته یې نصیحت نه منې، کله چې په ځان پسې د خونې دروازه بندوي پوه شه چې هغه ژاړي، کله چې له هغه سره خبرې کوي او پر هغه خپل غږ لوړوي پوه شه چې هغه وژني، کله چې ځان سرګردانه او له لاسه وتلی احساسوي پوه شه چې هغه له تا ناراضه او خواشینی دی، کله چې دې ولید وفات شو او نورې له تا سره خبرې نشوی کولی پوه شه چې یوه لویه تکیه دې له لاسه ورکړه، ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي انت و مالک لابیکا، ته او ستا مال هر څه ستا د پلار دی. او بله دا چې د پلار احترام کوه چې ستا اولاد ستا احترام وکړي، د پلار حکم منه تر څو خوشحاله واوسې، د پلار سختۍ برداشت کوه تر څو باکماله جوړ شي، د پلار خبرې په غور سره اوره تر څو الله جل جلاله تا پر دنیا کې لوړ کړي، د پلار په مقابل کې په تیزی خبرې مه کوه کنې الله جل جلاله به تا رسوا او ښکته کړي، د پلار په مخ کې نظر ښکته ساته تر څو الله جل جلاله تا پر دنیا کې سرلوړی کړي. پلار یو مقدس محافظ دی کوم چې ټول ژوندونې د کورنۍ نگراني کوي. یو پلار کولی شي چې د واو یا زیاتو زامنو او لورګانو حفاظت وکړي او وی ساتي، لیکن د دې څخه زیات زامن او لورګانې نشي کولی چې د یو پلار حفاظت وکړي. ګرانو دوستانو، پلار ته ډالۍ د همت بدری صاحب یو شعر واورو. پلار بی امسایم غورځېږمه، پلار بی امسایم غورځېږمه، پلار لاس دې راکړه چې ډارېږمه، پلار ستا تر سوري لاندې ناست یمه، پلار لرې نشي چې سوځېږمه، پلار بی اسری می چیرته پرېنږدې، پلار بی له تا نه زه خوارېږمه، پلار زه که څومره ستر سړی شمه، پلار زه له تا نه قربانېږمه، پلار په دعا دې پسرلی شومه، پلار بی دعا دې خزانېږمه، پلار خدای دې دواړو دنیا رونې کړه، پلار زه دې شمه یم بلیږمه، پلار له دوزخ درته امان غواړم، پلار له جنت درته تېرېږمه، پلار ستا همت یم له تا نظار، پلار هر ساعت تر نظارېږمه، پلار هر ساعت تر نظارېږمه.